د جینۍ سره په پارک کې خپل یار داسې ناروا او غلط کار کړی دی. د دغه جینۍ باره کې درله ټول معلومات درکوم چې په کومه طریقه ورسره دغه خپل یار داسې غلط کار وکړو او ویډیوګانې ترې خم جوړه شوې. نو ویډیو راسره تر اخره پورې وګورئ. په دې ویډیو کې د دغه جینۍ ټول معلومات درله درکوم او تر اخره راسره پاتې شئ. کتونکو دغه جینۍ چې دغه هلک سره د شپږو میاشتو نه په تعلقات کې به او پارک ته به یې اکثره له غوښتله. پارک کې به دواړه ناست ول، ګپ شپ به یې لګولو او وخت به یې هلته تېرولو. دغه جینۍ چې تعلیم یافته خم وه او دغه هلک خم چې تعلیم یافته و، دواړو یو بل سره محبت کولو. خو دغه جینۍ غوښتل چې دغه هلک سره واده وکړي، خو هلک صرف دغه جینۍ استعمالولو دپاره ساتلې وه. د شپږ میاشتو تعلقات سره دغه جینۍ په د هلک باندې ډېره زیاته بروسمنه شوې وه، اعتماد یې پرې و. خو دغه هلک راپاڅېدو او دغه جینۍ سره یې دغه ناروا او غلط کار وکړو. هغې نه بعد یې ویډیوګانې ترې خم جوړې کړلې او بیا به یې دغه جینۍ په خپل جال کې راګیروله او بار بار به یې ترېنه د دغه کار غوښتنه کوله. ویډیوګانې خم والله په انټرنټ باندې شیر کړلې. د دغه جینۍ انټرویو راغلله او قانون نه یې د مدد غوښتنه وکړله چې د ما دغه ویډیوګانې زما یار ما نه جوړې کړي دي او اوس ما له دمکیانې راکوي او دغه ویډیوګانې راله خم شیر کړي په انټرنټ باندې. ما ته ډېر زیات تکلیف جوړ شوی دی. نو هغه هلک خو ګرفتار شو، سزا ورته میلاو شوله. خو دغه واقعه مې چې در سره کومه شریکه کړله دا د یو عبرتناکه واقعه ده چې عبرت ترېنه واخلو. کومې جینکۍ چې یاران ساتي، دوستان ساتي، ملګري ساتي، نو بیا ورسره اکثره له دغه شانتې کار وکړي چې استعمال یې کړي، ویډیوګانې ترې جوړې کړي او بیا یې په ځای پرېږدي. که ویډیوګانې ترې تصویران ترې جوړ کړي نو په دغه ذریعه یې بیا ګیروي او بار بار ترېنه دغه غلط کار غوښتنه کوي او نورو ملګرو ته یې خم پیش کوي. نو دغه کار نه پرهیز پکار دی. کومې جینکۍ چې دغه غلط کارونه کوي او دغه انټرویو چې کومه جینۍ کړې ده نو د عبرت دپاره یې کړې ده چې نورې جینکۍ ته عبرت والي او دغه غلط سیټ ته لاړې نشي.